د ملا ډیزلي زوی د خپل پلار په څیر خپل پنجاب توب افشا کړ. د افغانستان په سر محسن داوړ سره جنجال کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. له کله نه چې پاکستان جوړ شوی نو وخت نا وخت به د ANP مشرانو د افغانستان په ملاتړ پاکستاني ریاست ته ځواب ورکولو، خو چې PTM جوړ شو نو هر مشر کې د افغانیت جذبه شتون لري چې پنجابیانو د دوی غلامانو یعنی ګلخانانو ته مخامخ د افغانستان ننګه کوي او ځواب ورکوي. د پاکستان په پارلمان کې د افغانستان او له ډیورنډ کرښې هغې خاړې پښتنو سیمو پر سر د محسن داوړ او د مولانا فضل الرحمن د زوی اسد محمود ترمنځ جدي ناندري راپورته شوي دي. محسن داوړ ته نږدې کسانو په پارلمان کې د هغه د نن ورځې ویناوې ډوغ خپره کړي چې پکې افغانستان په هکله د پاکستان سیاستونه ننګوي. داوړ زیاتوي په پښتونخوا کې د ترهګرۍ نوې څپې د پاکستان د هغه 45 کلن ناسم سیاست پایله ده چې د افغانستان په اړه یې خپله کړې ده. د دوحې په قرارداد کې د پاکستان رول خواشینونکی و. هغه وویل امریکا د ولسمشر غني حکومت ړنګ او د پاکستان په مرسته طالبان واکمن کړل. نوموړي وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنولو راهیسې سیمه د جګړې له نوي ګواښ سره مخ شوې. بل خوا بیا د فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند استازی هغه زوی اسد محمود محسن داوړ تورن کړی چې ګینې د امریکا د یو ویان په توګه رول لوبوي. اسد محمود د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ته د امریکا د ګوډاګي خطاب کړی او محسن داوړ یې ننګولی چې ولې د افغانستان د تیر دولت په محافلو کې اشتراک کاوه، خو د طالبانو خلاف څرګندونې کوي او ټینګار لري چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. نوموړي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو خلاف د خلک له څرګندونو ډډه وکړي. یاد دې وي چې د ملا فضلو ګوند د تاسیس څخه تر اوسه د ISI او CIA په پیسو چلیږي او د همغوی په خوښه افغانستان کې د جهادونو فتواوې ورکولې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.